د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انشاءالله چې روغ جوړ بوئ. په نننی درس کې به د دوه ځایو د جمع او تفاضل له مثلثي نسبتونو سره انشاءالله اشنا کیږو چې یو لیساین، دویمې کوساین، درېیمې تنجان، څلورمې د کوتنجان څخه عبارت ده. څلور واړو لپاره دوه رابطې شتون لري چې یوې د جمع او دویمه د تفاضل دپاره ده. یعنی په دې ډول دقت وکړئ. لومړی د ساین دپاره لیکو. لومړی په خلاص ډول رابطې درته لیکمه، هغې څخه وروسته هره یوه رابطه جلا جلا ثبوتوو. د ساین دپاره دوه رابطې دي چې لومړی په دې ډول ده: ساین الفا مثبت بیتا، ساین الفا مثبت بیتا. ساین الفا مثبت بیتا مساوي کیږي ساین الفا ضرب کوساین بیتا مثبت کوساین الفا ضرب ساین بیتا. یعنې په دې ډول ساین الفا ضرب کوساین بیتا مثبت. که چیرې منځنۍ علامه د زاویو مثبت وي مثبت لیکل کیږي. مثبت کوساین الفا مثبت کوساین الفا ضرب ساین بیتا. همدغه رابطه د تفاضل دپاره هم ده، یعنی په همدې ډول ده. یوازې فرق یې دومره ده که چیرې زاویې منفي وي دلته هم علامه منفي کیږي. یعنی علامه که چیرې د زاویو ترمنځ منفي وي دلته هم علامه تغییر کوي، منفي راځي. که چیرې مثبت ولکه لومړی مو چې ولیکله مثبت کیږي. یعنې په دې ډول دقت وکړئ. که چیرې ولرو ساین الفا منفي بیتا، ساین الفا منفي بیتا مساوي کیږي ساین الفا ضرب کوساین بیتا منفي، علامه منفي ده منفي لیکل کیږي، کوساین الفا ضرب ساین بیتا، ضرب ساین بیتا. په دې ډول لیکلی شو. که چیرې ترمنځ علامه منفي منفي، که چیرې مثبت وي علامه مثبت لیکل کیږي. دویم د کوساین رابطې دي. د کوساین دپاره لرو کوساین الفا مثبت بیتا، کوساین الفا مثبت بیتا مساوي کیږي کوساین الفا ضرب کوساین بیتا. کله چې علامه مثبت وي منفي لیکل کیږي، یعنی د ساین محکوس خبره ده. دلته مثبت وي منفي لیکل کیږي ضرب بساین الفا ضرب ساین بیتا، ضرب ساین بیتا. کله چې علامه مثبت وي منفي لیکل کیږي. که چیرې د زاویو ترمنځ علامه منفي وه نو بیا مثبت لیکل کیږي. د ساین سره کوساین اړیکې څه توپیر لري؟ ساین لیکل کیږي ساین کوساین، کوساین ساین. یو توپیر دا شو. کوساین لیکل کیږي کوساین کوساین، ساین ساینو. دویم توپیر د علامو ده. که ساین زاویې مثبت وي مثبت ده منځنۍ علامه، که منفي وي منفي ده. کوساین که چیرې مثبت وي منفي راځي علامه یې، که چیرې منفي وي مثبت راځي یا مثبت لیکل کیږي. درېیمه د تنجان دپاره ده. درېیمه د تنجان دپاره ده. تنجان د الفا مثبت بیتا مساوي کیږي. الفا مثبت بیتا مساوي کیږي. تنجان د الفا مثبت تنجان د بیتا تقسیمی یو منفي تنجان د الفا ضرب تنجان د بیتا. دقت کوئ. تنجان د الفا مثبت بیتا مساوي کیږي تنجان د الفا مثبت تنجان د بیتا تقسیمی یو منفي تنجان د الفا ضرب تنجان د بیتا. که چیرې علامه مثبت وي مثبت صورت کې لیکل کیږي. که چیرې علامه منفي وي یعنی د تفریق حالت لپاره په صورت کې تفریق لیکل کیږي. خو برعکس
مخرج کې بیا مثبت لیکل کیږي مخرج کې بیا د تفریق لپاره بیا مثبت لیکل کیږي څلورم اړیکه د کوتنجان لپاره ده د کوتنجان اړیکه په دې ډول د دقت وکړئ کوتنجان ته الفا مثبت بیتا مساوي کیږي کوتنجان ته الفا مثبت بیتا مساوي کیږي کوتنجان د الفا ضرب کوتنجان د بیتا ضرب کوتنجان د بیتا منفی یو تقسیم کوتنجان د الفا مثبت کوتنجان د بیتا دقت وکړئ کوتنجان کچیرې مثبت وي په مخرج کې مثبت علامه لیکل کېږي یعنې د جمع حالت لپاره کچیرې تفریق حالت وي مخرج کې علامه هم منفي لیکل کېږي د تنجان او کوتنجان ترمنځ توپیر څه ده په تنجان کې په مخرج کې تنجان الفا مثبت تنجان ته بیتا لیکل کېدو یا منفي تنجان ته بیتا لیکل کېدل خو اما د کوتنجان لپاره په مخرج کې کوتنجان ته الفا مثبت منفي کوتنجان بیتا لیکل کېدلو د دې په مخرج کې تنجان الفا ضرب تنجان ته بیتا لیکل کېدو خو اما د یو څخه یا یو ورسره جمع کېده یا به تفریق کېدله خو اما برعکس دی که چیرې داسې وي چې کوتنجان یعنی د دې مخرج کې چې څه دی هغه کوتنجان دی خو لیکن یو ترې تفریق کېږي له کوتنجان څخه یو تفریق کېږي راځو د دې ثبوت ته د جمع حالت لپاره دا هم په یاد سره چې دا هم علامه مثبت کېږي د څلورو اړیکو ثبوت ته راځو چې دا څه ډول ثبوتېږي دقت وکړئ که چیرې یو دایره کې مثلث رسم کو د هغې په اساس یې کولی شو دغه اړیکې ثبوت کړو یعنې په دې ډول دقت وکړئ دا مثلث فرض کړئ چې په مثلثتي دایره کې رسم کړل شوی ده یعنې دا مثلث په دایره کې رسم کړلی شوی ده یو مثلث ده د او ا او بی په نامه همدغه مثلث که چیرې د یو مستقیم خط په واسطه په دوو برخو باندې وویشل شي د یو مستقیم خط په واسطه په دوو برخو باندې وویشل شي دقت کوئ د یو مستقیم خط په واسطه په دوو برخو باندې وویشلی شي نو دلته دوه زاویې منځته راځي یوې ته که د بیتا نوم ورکړو دویمې ته که چیرې د الفا نوم ورکړو مجموعاً کې همدغه دواړه زاویې د الفا مثبت بیتا زاویې دي یو مثلث مو رسم کولو هغه مو په دوو برخو باندې ویشلو د یو مستقیم خط په اساس باندې یو بیتا یو الفا زاویه لاسته راغله همدې مثلث ته که چیرې یو مشابه مثلث رسم کو همدلته یو مشابه مثلث رسم کو دې زاویې ته نوم ورکړو د الفا نوم یوې نقطې ته یې نام ورکړو دیکا نام یعنې دې ته دیکا نام ورکړو همدغې نقطې یا راز ته یې د ام نام ورکړو نظر الفا ته مکبره زوله په دې ډول رسمولی شو هغې ته که چیرې د ایچ نام ورکړو نو اوس کولی شو څلور واړه رابطې ثبوت کو موږ په تیرو درسو کې زده کړې وه چې د شعاع اوږدوالی یعنې او او بي مساوي لیو سره ده او بیت المساوي لیو سره ده دقت وکړئ که چیرې د لومړۍ زاویې ساین کوساین تعریف کو په دې ډول تعریفېږي دقت کوئ ساین که چیرې تعریف کو ساین بیتا مساوي کیږي
مقابله تقسیم وتر مقابله د بیتا د سان لپاره کومه یو ده مقابله کانه تر بی پوری ده وتر اون تر بی پوری ده مجاوره دی اون تر کا پوری زولا ده نو ساین بیتا به مساوی شي مقابله یعنی کانه تر بی پوری کانه تر بی پوری زولا تقسیم دی اون تر بی پوری زولا باندې دا چې او بی قیمت مساوی یو سره ده یعنی دی او بی پر ځای دی او بی پر ځای یو لیکو دی او بی پر ځای کا او بی په خپل حال باندې لیکو دی او بی پر ځای همدغه قیمت وځکو چې مساوي لیو سره ده نو مساوي بشي ساین بیتا دی کا او بی سره ساین بیتا مساوي شي لیکا او بی سره کچیری کوساین تعریف کوای چې مجاوره تقسیمی وتر یعنی په دې ډول کوساین بیتا به مساوي شي مجاوره یعنی او کا تقسیمی او بی باندې یعنی وتر باندې تقسیمی او بی باندې او کا په خپل حال باندې لیکو دی او بی پر ځای باندې یو لیکو ځکه موږ سره قیمت شتون لري نو کوساین بیتا به مساوي شي دی او کا سره کچیری نظر الفا ته ساین کوساین زاویه تعریف په دې ډول تعریفولی شو دقت وکړئ ساین الفا مساوي کیږي ساین الفا مساوي کیږي مقابله تقسیمی وتر د دې مقابله زوله چې ده د اچ او کا څخه عبارت ده تقسیمی وتر کومه زوله ده کا او وتر زوله ده یعنی مونږ یوازې الفا ته پیدا کوو مجموعاً کې الفا مثبت بیتا ته نه پیدا کوو چې تقسیمی او بی باندې یوازې نظر الفا ته پیدا کوو د الفا زاویه وتر عبارت د کا او زولی څخه ده یعنی او کا تقسیمی مقابله یعنی اچ او کا او کا نه بلکې اچ او کا تقسیمی او کا زولا باندې او کا زولا باندې دقت وکړئ موږ د او کا قیمت پیدا کړی وو ویلی مو چې او کا مساوي کیږي د کوساین بیتا سره د دې پر ځای د کوساین بیتا قیمت لیکو په دې ډول اچ کا به مساوي شي د او کا پر ځای کوساین بیتا لیکو کوساین بیتا کچیرې همدغه ساین چې مساوي د اچ کا پر کوساین بیتا یو مخرج ورکو نو یو ځل به اچ کا به مساوي شي ساین الفا ضرب کوساین بیتا ساین الفا ضرب کوساین بیتا ساین الفا ضرب کوساین بیتا دا بیتا دلته هم لیکلی شو په دې ډول اچ کا به مساوي شي ساین الفا ضرب کوساین بیتا په دې ډول هم لیکلی شو دویم که چیرې کوساین تعریف کو دقت وکړئ کوساین الفا مساوي کیږي مجاوره تقسیمی وتر مجاوره اون تر اچ پورې تقسیمی پر اون تر کا زولا باندې یعنی کوساین د الفا به مساوي شي اون تر اچ پورې تقسیمی اون کا زولا باندې بیا هم د او کا په زولي پر ځای کوساین بیتا وضع کوو لکه څه ډول مو چې د ساین لپاره وضع کړی و او اچ به مساوي شي کوساین الفا به مساوي شي او اچ تقسیم کوساین بیتا بیا هم کچری کوساین ته یو مخرج ورکو نو یوه رابطه به لاسته راشي په دې ډول او اچ به مساوي شي کوساین الفا ضرب کوساین بیتا په دې ډول رابطه لاسته ارتللی شي ساین مو د بیتا دپاره تعریف کو کوساین مو د بیتا لپاره تعریف کو ساین د الفا دپاره تعریف شو کوساین د الفا دپاره تعریف کړلی شولو راځو همدغې دریمې
زاویې ته چې مشابه دې مسله څه ده دې ته دواړه مثلثاتي نسبتونه تعریفوو یعنې ساین الفا مساوي کیږي د دغې زاویې مقابله ضلع ام کا ده و طریقه بی ده مجاور ضلع ام او بی څخه عبارت ده نو موږ وایو چې مساوي کیږي ساین الفا مقابله ضلع تقسیم وتر یعنی ام او کا تقسیم وتر عبارت ده کا او بی ضلع کا او بی د کا او بی قیمتونه مخکې پیدا کا او بی مساوي کړو مخکې نه د ساین بیتا سره نه د دې پر ځای ساین بیتا وضع کوو لکه څه ډول مو چې کوساین بیتا وضع کړیو نو ساین د الفا به مساوي شي ام کا تقسیم ساین بیتا بیا هم که چیرې ساین ته یو مخرج ورکو یو ضرب امکا بشي ساین الفا به د ساین بیتا سره ضرب کړلی شي یعنی امکا به مساوي شي ساین الفا ضرب ساین بیتا همدغې زول ته موساین په دې ډول طریقو که چیرې وغواړو کوساین کوساین په دې ډول تعریفېږي کوساین د الفا به مساوي شي دقت وکړئ د کوساین دپاره مجاوره تقسیم وتر باندې یعنی ام او بی کوساین د الفا به مساوي شي ام او بی زولا تقسیم وتر چې وتر عبارت د کا او بی څخه ده کا او بی زولا باندې بیا هم د کا او بی پر ځای راکړل شوی قیمت وضع کوو یا پیدا کړل شوی قیمت وضع کوو یعنی کوساین بیتا ام او بی بو تقسیم کړل شي ساین بیتا باندې بیا هم کوساین ته یو مخرج ورکو طرف پسې کوو یو ضرب ام بی مساوي کیږي ل ام بی سره نو کوساین الفا بو ضرب کړل شي د ساین بیتا سره یو ضرب ام بی مساوي کیږي ام بی کوساین الفا ضرب ساین بیتا مساوي کیږي کوساین الفا ضرب کوساین بیتا سره د دې اړیکو په اساس کولی شو چې واړه مثلثاتي نسبتونه تعریف کړو یعنی په دې ډول دقت وکړئ که چیرې ساین الفا جمع بیتا پیدا کو نو په دې ډول پیدا کولی شو ساین الفا مثبت بیتا مساوي بشي یعنی د مکمل دواړو ضلعو ته الفا مثبت بیتا ویلی شو دې مقابله ضلع چې ده ای بی مجاوره چې ده او او ای وتر چې ده او او بی څخه عبارت ده نو موږ د ساین دپاره وایو مقابله تقسیم وتر باندې یعنی ای او بی تقسیم او او بی زوله باندې ای او بی تقسیم او بی باندې او بی مساوي لیو سره ده د دې پر ځای که چیرې یو وضع کو ای بی تقسیم کو پر ای بی او یو باندې مساوي کیږي ل ای بی سره یعنی دا مساوي ل یو سره ده که یو ای بی وشو مساوي کیږي ل ای بی سره ده د ای او بی پر ځای که چیرې ولیکو د ای او بی پر ځای دقت کوئ ای بی پر ځای که چیرې ولیکو وایو چې ای بی مساوي کیږي یعنی ای نه تر بی پورې فاصله مساوي کیږي بی نه تر ام پورې جمع د ام نه تر ای پورې یعنی په دې ډول بی نه تر ام پورې فاصله مثبت د ام نه تر ای پورې فاصله سره څه ډول موبایل ومویل چې ای نه
ا نه تر ب پورې اوږدواله یا زوله مساوي ده ا نه تر ام پورې جامع د ام نه تر ب پورې یا داسې وشو چې ب نه تر ام پورې جامع د ام نه تر ا پورې ا بي له چا سره مساوي وه ا بي مساوي وه د ساین الفا مثبت بیتا سره یعنې دې پر ځای ساین الفا مثبت بیتا وضع کوو په دې ډول ساین الفا مثبت بیتا نو مساوي بشي د بي او ام قیمت مو پیدا کړو یا ام بي که ولیکل شي یا بي ام ولیکل شي هیڅ فرق نه کوي دې قیمت مو پیدا کړو کوساین الفا ضرب ساین بیتا یا ساین الفا ضرب کوساین بیتا هیڅ فرق نه کوي داسې هم لیکلی شو ساین بیتا ضرب کوساین الفا همدا ډول د ام او ا پر ځای مثبت علامه په خپل حال لیکو په دې ډول ام او ا مساوي د دقت وکړئ ام او ا مساوي د دقا او اچ سره یعنی د دې پر ځای لیکلی شو اچ او کا یعنی مساوي د داسې به ولیکو چې ام او ا مساوي د ام ا مساوي د اچ کا سره د اچ کا سره مساوي ده د دې پر ځای لیره کړل شوی پیدا کړل شوی قیمت لیکو چې عبارت د اچ کا ساین الفا ضرب کوساین بیتا څخه ده یعنی ساین الفا ضرب کوساین بیتا څخه ده دقت وکړئ څه ډول مو اړیکه ثبوت کوله ومو ویل چې ساین الفا مثبت بیتا مساوي کیږي مقابله تقسیم وتر باندې کله چې مو په وتر باندې شروع مساوي له یو سره نو ساین الفا مثبت بیتا مساوي د ا او بي سره شروع د ا او بي پر ځای مو کې بي ام ام ا وضع کړل یعنی ا بي مساوي ده بي ام ام ا ام پر ځای مو اچ کا وضع کړل یا دې پر ځای مو د ام ا پر ځای مو اچ کا ولیکل ولې مو لیکل ځکه هیڅ توپیر نه کوي ټول د دغې زولې مساوي د ام او ا زولې سره ده نو موږ ته د ساین اړیکه په لاس باندې راغله د ساین اړیکه په دې ډول ثبوتولی شو که چیرې غواړو کوساین ثبوت کو کوساین په دې ډول ثبوت کیږي دقت کوئ کوساین الفا مثبت بیتا مساوي کیږي کوساین الفا مثبت بیتا مساوي کیږي کوساین الفا مثبت بیتا و مجاوره تقسیم وتر باندې یعنی دی اون تر ا پورې زولا تقسیم او بی باندې اون تر ا پورې زولا تقسیم اون بی پورې زولا باندې او بی چې مساوي لیاو سره ده نو کوساین الفا مثبت بیتا مساوي کیږي دی او او ا زولې سره دی او او ا زولا که چیرې ولیکو په دې ډول او ا زوله مساوي کیږي دقت وکړئ د او نه تر ا پورې زوله مساوي ده او نه اچ پورې زوله منفي ا او اچ زوله یعنی په دې پر ځای لیکای شو او اچ منفي ا اچ دقت وکړئ د او نه تر اچ پورې اوږدوالی یا طول مساوي کیږي نه د او نه تر ا پورې مساوي کیږي او نه تر اچ پورې منفي د ا نه تر اچ پورې د ا او اچ پر ځای باندې کولی شو ولیکو د دې پر ځای کولی شو ولیکو دقت وکړئ ام او کا یعنی په دې ډول او او ا به مساوي شي او اچ منفي ام کا د دې پر ځای ام کا قیمت لیکلی شو نو او او ا مساوي د چا سره کوساین الفا مثبت بیتا سره یعنی کوساین الفا مثبت بیتا او اچ موږ پیدا کړو چې او اچ مساوي و کوساین الفا ضرب کوساین بیتا سره کوساین الفا ضرب کوساین بیتا منفي علامه په خپل حال باندې لیکو منفي کوساین الفا ضرب کوساین بیتا
منفي په خپل حال باندې لیکو په دې ډول ام او کا مساوي وو ام کا مساوي وو ساين الفا ضرب ساين بیتا ساين الفا ضرب ساين بیتا دا رابطه د کوساین شوله هم کوساین تعریف شوله هم ساین تعریف شوله که چیرې غواړو تنجان تعریف کو یا هم د ساین رابطې ثبوت شوله هم د کوساین رابطه ثبوت شوله که چیرې غواړو تنجان ثبوت کو تنجان دپاره موږ په تېرو درسونو کې ویلي وو چې تنجان د الفا مساوي کېږي ساین د الفا تقسیم د کوساین الفا دا مو په تېرو درسونو کې په تفصیل سره زده کړي وه نو دې ته که دقت وکړو لیکلی شو تنجانت الفا مثبت بیتا متساوي کېږي ساین د الفا مثبت بیتا تقسیم کوساین الفا مثبت بیتا یعنی تنجانت الفا مثبت بیتا مساوي کېږي ساین د الفا مثبت بیتا تقسیم کوساین د الفا مثبت بیتا په دې ډول لیکلی شو نو تنجان د الفا مثبت بیتا به مساوي شي ساین د همدغه اړیکه که صدا کو الفا ضرب کوساین د بیتا مثبت کوساین د الفا ضرب ساین بیتا تقسیم مخرج کې همدغه اړیکه که چیرې صدا کو لیکلی شو کوساین د الفا ضرب کوساین بیتا منفي مثبت ده منفي لیکل کېږي ساین د الفا ضرب ساین د بیتا په دې ډول لیکلی شو هم صورت او هم مخرج باید وویشل شي کوساین الفا ضرب کوساین بیتا تر څو ثبوت لاسته تنجان الفا مثبت بیتا لاسته راشي کوساین د الفا ضرب کوساین بیتا باندې وشو صورت که چیرې وشو نو مساوي کېږي دقت وکړئ ساین الفا ضرب کوساین بیتا تقسیم کوساین الفا ضرب کوساین بیتا مثبت کوساین الفا ضرب ساین بیتا تقسیم کوساین الفا ضرب ساین بیتا تقسیم مخرج باندې کوساین الفا ضرب کوساین بیتا تقسیم کوساین الفا ضرب کوساین بیتا علامه منفی ده منفی لیکو ساین الفا ضرب ساین بیتا ساین الفا ضرب ساین بیتا تقسیم کوساین الفا ضرب کوساین بیتا دقت وکړئ صورت که چیرې صدا کوو ساین پر کوساین کوساین بیتا پر کوساین بیتا که وویشله شي دا له منځه ځي کوساین الفا پر کوساین الفا سره د منځه تللی شي نو په صورت کې لیکلی شو ساین کوساین کوساین ساین کوساین او ساین دا ساین نه ده بلکې کوساین ده یعنی کوساین بیتا سره مساوي ده ساین تقسیم کوساین مساوي کېږي له تنجانت الفا سره مثبت په خپل حال لیکو ساین تقسیم کوساین مساوي کېږي تنجانت بیتا سره مخرج ته دقت وکړئ په مخرج کې ساین کوساین د کوساین الفا الفا بیتا له بیتا سره د منځه تللی شي په دې ډول یوازې یو باقي پاتې کېږي یعنی یو منفي ساین تقسیم کوساین عبارت له تنجان څخه د زاویه الفا ده ضرب ساین تقسیم کوساین بیا هم عبارت له تنجان څخه ده زاویه عبارت له بیتا څخه ده علامه ترمنځ ضرب ده نو د ضرب علامه لیکو د تنجان ثبوتي په دې ډول ترسره کېږي که چیرې غواړو کو تنجانتي ثبوت کو نو دلته مو ساین تقسیم کوساین باندې کولو د کو تنجان دپاره کوساین تقسیم ساین باندې کوو چې هغه اسانه ده تاسو په خپله هم ثبوتولی شئ
که چیرې د تنجان رابطه زده کوئ کولی شئ کو تنجان په خپله باندې ثبوت کړئ د ساین ثبوت کوساین او تنجان په ترتیب سره درې واړه ثبوت کړلی شولو هغه کسان چې د کنکور دپاره مدګي نیسي که هغوی ثبوت زده نه کړي هم فرق نه کوي خو هغه رابطې چې لومړی ما درته ولیکلې شپږ رابطې هغه اړینې دي هغه باید په دقیق ډول زده کړلی شي ځکه هغه باندې ډېر مسایل زده کېږي مسایل به هم انشاءالله په راتلونکي برنامه کې صدا کوو یا په مسایلو باندې په راتلونکي برنامه کې انشاءالله کار کوو دا چې ولې اړینې دی دا ځوې د دې پر ضد به هم په مسایلو کې په دقیق ډول پوه شئ یعنې که چیرې راکړل شوی وي ساین د 15 پیدا کوي د ساین 15 زاویه پیدا کول موږ نه وو زده کړی نو دا موږ په دې ډول لیکو ساین 15 په دې ډول لیکو دقت وکړئ ساین 15 یعنی مساوي کېږي 15 منفي 10 همدغه د ساین د اړیکې په اساس باندې ساده کولی شو 15 منفي 10 مساوي کېږي له 15 سره په راتلونکي درسونو کې په مسایلو باندې په تفصیل سره انشاءالله کار کوو تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښې مطالعې ولرئ